سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د ښځې او خاوند په اړه په زړه پورې ویډیو لرم. امید لرم تر پایه یې وګورئ او بالقیس سحر چینل در سره سبسکرایب کړئ. یوه ښځه خپله قصه کوي او وایي چې زما د واده 10 کاله وشول خو زما اولاد پیدا نشو. ما ته به په کور کې خپلې خواښې او د هغې لورګانو پیغورونه راکول چې زما اولاد ولې نشته، او خپل خاوند به هم راته په سپک نظر کتل چې ولې زما اولاد نه کیږي. بل خوا به د کلي او ګاونډ ټولو ښځو راته ویل چې ستا د واده خو ډیر وخت شو، ستا اولاد څنګه نه پیدا کیږي. زه به په دې خبرو ډیره ځورېدم او خپل زړه به مې خوړو. زه او خاوند مې ډاکټر ته هم تللی وو، ټول مشکل مې په خاوند کې وو او زه روغه جوړه وم، خو بیا به هم خاوند راته په سم نظر نه کتل او کورنۍ به یې هم زما په خبره باور نه کول. دا ښځه وایي چې زه نوره ډیره مجبوره شوم او د ډیرې مجبورۍ نه ما هیڅ هم نشو کولی. یوه ورځ مې خپل لیور ته چې هغه قاري هم و ټوله قصه وکړه. هغه راته وویل چې ما ته یو ډاکټر معلوم دی چې هغه به ستاسو ستونزه حل کړي. زه د لیور سره لاړم ډاکټر ته. ډاکټر راته یو دوا راکړه چې دا دې خاوند ته په چای کې اچوه. هماغه و چې یو کال وروسته راته خدای یو ښکلی زوی راکړو. نو درنو لیدونکو، تاسو باندې چې هر څومره غټ مصیبت راځي یوازې الله جل جلاله ته صبر وکړئ، ولې چې الله جل جلاله ښه بدله ورکوونکی دی.